هیوادوالو سلامونه، ستړي مه سئ او هرکلی درته وایم انشاءالله چې ټول به روغ جوړ خوشحاله سوکاله یئ. د جمعې مبارکه شپه مو په خیر سره پیل کړي او دا هم ګڼئ چې د یو ساعت لپاره ستاسو د کورونو میلمانۍ د رکسانه خپرونې لیدونکي واوسېږئ. ستاسو دپاره یو ځل بیا یوه ډېره په زړه پورې خپرونه موږ چمتو کړې ده. ډېر ښه ځانګړي میلمانه راسره دي په خپرونه کې. د هر یو د خبرو نه د هغوی د هغه توکي چې دوی راوړي تاسو ته به یې ښکاره کوو. زړه ټایم تاسو به ورنه خوند واخلئ، ستاسو د خوښې وړ به وګرځي. نو په دې خاطر باندې تاسو نه تمه دا ده د خپرونې تر پای لیدونکي اوسئ. که چیرې په ټلویزیون کې نه سئ کتلی، په ټولنیزو پاڼو کې ضرور لیدونکي واوسئ. که چیرته د خپرونې په باره کې نظر نیوکه وړاندیز هم لرئ کولی سئ، هملته یې راسره شریک کړئ. کال ته نه سئ کولی، د وټساپ شمېره چې ستاسو د ټلویزیون په سکرین راځي هلته یې ضرور راسره شریک خپل نظرونه. او همداسې نن د خپرونې په همدې لومړۍ برخه کې به په یو موضوع باندې هم ډېرې مهمې خبرې لرو چې ډېره مهمه موضوع ده، مسله ده. اوس به ورکم شایسته جانې ته. څنګه یې شایستې ګلې؟ مننه، خیر اوسې. ته هم ستړی مه شې او فوزیه او سیما ته هم ستړی مه شې. په خیر راغلی. قدرمنو لیدونکو، زه هم خپل ګډې ګډې سلامونه تاسو هر یو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ او د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي. لکه څنګه چې فرشتې ویلې چې ډېر قدرمن میلمانه به راسره یې ډېرې بېلابېل موضوعاتو باندې به خبرې کوو. خو دا مه هېروئ چې ډېر جالبه ګیمونه هم موږ څلور واړه اجرا کوو او تاسو به یې لیدونکي یاستئ. انشاءالله د خپرونې تر وروستۍ شېبو پورې زموږ ملتیا وکړئ. فوزی ستړی مه شې، څنګه خیر ته ستړی مه شې. زه په تمه ام مالوره سیما شروع نه کړي په قاره نه شي. تاسو اجازه زه به ستړی مه شي مشره په موږ ټولو کې خو او خیال حق به باید ماته راکړی او کې مشرتوب بل ظلم تا ته درکړی. ګلونو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې در سره ومنئ. هیله مې ده چې ټول به روغ جوړ او صحتمنده وئ او تېره اونۍ به مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره د کورنیو تر څنګ تېره کړې اوسي. بیا هم ډېره زیاته مننه چې د رکسانې خپرونه مو د لیدو دپاره غوره کړې ده. څنګه چې درنو همکارانو ویلې ډېرې ښایسته برخې په خپرونه کې لرو، حتما یې وګورئ. سیما جان ستړې مه شئ. خیر اوسې، مننه. تاسو درې واړه ستړي مه سئ. زه خپل ځان ته هم ښه راغلاست وایم او تاسو لیدونکو ته هم وایم الله دې وکړي چې روغ جوړ صحتمند او سوکاله اوسئ. څنګه چې فرشته جانې ویلې چې دې برخه کې موږ غواړو چې ډېر یو مهمه خبره وکړو تاسو ته چې باید شریک او حتما وګورئ یو واورئ چې ډېر زیات مهم ده موږ تاسو ټولو ته. لکه څنګه فرشته جانې نن سبا موږ پام داسې څومره دا رواجونه او ډېر زیاته افزایش ورکول سوي دي. نو غواړم چې دې باره کې موږ خبرې وکړو چې لطفا دا باید کم سي او موږ باید له خپل ځان نه شروع کړو، خپل کورنۍ نه شروع کړو تر څې کولی شو دا خبر تر قوم خپلوان ته کېږي تیر کېږي او دا رواجونه له بینه ځي. لکه څنګه رواج اولینه یو رواج چې موږ نن سبا په ولایتونو کې ډېر زیات ده، یو جلکۍ ډېر په کم عمر کې واده وي فرشته جانې، ډېر په کم عمر کې چې واقعا چې ګورې زه حیران پاتې کېږم. یو ورځ چې ما ولیده یو 9 کلنه جلکۍ واده کړې وه فرشته جانې خورې او هلک 14 کلن. ښه وګوره دوی خپل زندګي کله پوهېږي. دا خو ماشومان دي، دا خو د زده کړې وخت دی، دی باید دې وخت کې زده کړې وکړي. بیا هغې نه بعد دوی زیاتر فکر کوم شایسته جانې فرشته جانې خورې چې 18 کلنۍ عمر داسې یو جلکۍ ودېږي او همداسې هلک هم له دې نه زیات عمر کې. نو زه نه پوهېږم چې دې خلکو ته خلک څنګه پوهېږي. موږ خو زیاتر داسې اته ملایان هم دا خبره کوي که نه چې کم عمر کې جلکۍ ما واده وي هغسې نه پوهېږي. نو واقعا دې ته خلک جګرخون کېږي. یقینا دا خو د جګرخونۍ مسله ده. دا خو یو مثال ویلي سیما نجونې په کم سن کې ودېدل، مثلا هلکانو ته چې د هغوی عمرونه کمي د هغو دپاره مثلا یو څوک چې دوی واده ورته کوي مثلا هغوی ته یو جلۍ په نامه کوي چې دا ډېر زیات ځینې کسان یې څنګه چې یو جلۍ پیدا سي متاسفانه بیا هغه یو چا ته په نامه کړي چې هغه لا تر اوسه د بعض خلکو نوم یې ټاکل سوی نه وي خو دوی بیا وخت هغه د یو چا په نامه کړي چې دا څومره ناوړه دود ده. ځینې کسان دي چې کله خپل خور لور ودوي د هغې نه پوښتنه نه کوي چې مثلا ستا دغه کس ستا دغه کورنۍ ته چې ستا واده ورسره کېږي رضا دې ده که دې نه ده. دا مسایل بلکل نشته. علاوه له دې مسایلو نه به ورکړو لیدونکو نور موږ او تاسو ډېر خراب رواجونه لرو چې مثلا اکثر ډېرې دا چون دغه مشترکه زندګي څوک پیل کوي که نه دغه سره ډېر ربط نیسي. ولور ډېر اخیستل خو دا خو یو ډېر لوی مشکل ده که نه چې واقعا ډېر زیات دود ده. دا بیا په لویو وړو ښارونو کې د افغانستان دود ده. دا هغه مسایل دي چې خدای وکړي نور زموږ او ستاسو بخصوص هغه کسان چې اوس دوی ځوانان دي دغه د ټولنې ځوان نسل ده که نه زه به یو ژوندی مثال درکړم. خدای وکړي دوی پوه سي. بلکل فرشتې زه به دغه د کم عمر واده په تړاو به زه یو ژوندی مثال درکړم. زموږ په خپلوانو کې البته دغه تېره هفته ما ولیده چې یو نجلۍ سنې تقریبا د 12 کالو ده او دا نامزاد وه تقریبا د 12 کالو وه او 2 کاله هم د نامزادي کېده. ته فکر وکړه چې دا په 10 کلنۍ کې نامزاده شوې وه او خاوند یې هغه مېړه تر اوسه چې لا واده یې نه کړی د ورځو کې واده و نو خاوند یې هم و د 14 کالو. یعنې دا هم ماشوم او خاوند یې هم ما مور ته ورته وویل ما ویل کړو دا غټه جفا د خپل د اولاد په حق کې کوئ.
وایي ولن دغه د خاصګار وخت هم دغه وخت کې اوس یې ورنکړي بیا وروسته مثلا دې ته خاصګار نه پیدا کیږي او خاوند یې په دې خاطر عجله واده ته درلوده چې د دې مور مریضه ده او د دوی 9 ورونه وه خور هم نه درلوده او دا د کور مشره اینګور وه او خوښ یې مریض او خسر یې مریض و یعنې دا ډېره غټه جفا د خپل د اولادونو په حق کې هر څوک چې خپله لور خپل هلک خو بیا هم خیر د کور مسؤلیت خودونه زیات ورپسې نه کنه لیکن جلکیان مثلا د 12 کالو جلۍ هنوزه ماشومه د هغه خپل ماشومتوب کې باید خپل په ساتیري مستۍ کې اوسي هغه څه ورسېږي چې مثلا وکولی شي مثلا دومره غټ کورنۍ مخ ته ویوسي بیا هغه خواښ هم پکې مریض وي خسر هم پکې مریض وي کور کارونه کول یعنې دا ډېره غټه جفا ده هیله مو د ټولو کورنیو نه دغه ده چې خپل ماشومان خپل لورګانې خپل زامن دومره وخته مه بدبخته کوئ پرېږدئ چې هغوی ژوند نه خوند واخلي یو څه غټ شي په ښه و بد باندې پوه شي ښه کار بد کار دوی ته معلوم شي هغې نه وروسته سنې د 18 کلونه چې پورته شوي هغې نه وروسته دوی پرې چې خپله تصمیم ونیسي څنګه ښایسته بالکل فوزیه فرشته او سیما تاسو خبرې واقعا ډېرې ښې دي ډېری کورنۍ کې نه تنها زموږ د ټولنې دغه بد رواجونه دا نه دي چې یو نجلۍ په واړه سن کې ودی له دې ته ورته چې نور وګوري چې څومره بد رواجونه زموږ په ټولنه کې دي څومره خلک خپل د اولاد په حق کې جفا کوي یګانه له امله چې ما خپله لیدلی چې بد ورکوي دوه ورونه یا هم دوه همسایه دي ګاونډیان دي په یو کوڅه کې جنجال کوي د هغوی ترمنځ داسې یو پیښه کیږي چې یو پکې وژل کیږي یو پکې شدید زخمی کیږي د هغه په بدل کې دغه نجلۍ یا هم د کورنۍ غړی چې هغه وړه وي که غټه وي هغه په بدو کې ورکوي وروسته له هغې چې دا واده شي هغه کور ته ځي هغه سره څونه ظلم کیږي یا هم دا هم یو زموږ د ټولنې بد رواجونه دي یو دا دی چې فرضاً ډېری کسانو په کورونو کې مړی کیږي فرشتې نو هلته دغه کورنۍ څه نه لري فقط همغه نه چې هغه د مړي هغه د دفن کولو د ښخولو دپاره هغه کوم تجهیزات چې دي چې دوی اماده کړي که کفن اخیستل کیږي نو یا اسخات ورکول کیږي سره له دې نور څونه چې هغه کورنۍ ته مجبوره وي چې قرض کوي خو چې کوي هغه د مړي دپاره ختم نیسي چې درېیمه ورځ خیرات ده چې موږ په عامیانه ژبه کې ورته د درېیمه ورځ خیرات ده بیا 4-5 جمعې چې تر څو د هغې څلوېښتي پوره کېږي د هره جمعه د هغه دپاره خیرات کوي یعنې دا صحیح ده چې کله یو مړی مړ کېږي یو 15 روپۍ د یو چا ته چې ورم کي که نه یا هم یو حلوا پخه کړي یا ډېر کم عادي شی باندې چې یعنې هغه د موږ یعنې د موږ ټولنه کې دا رواج دی خو ډېری کورنۍ مجبوره کېږي حتی دې ته چې قرض کوي خو مړي پسې ختمه خیرات نیسي نو دغه واقعا بد رواجونه به موږ ورته وویلی شو چې نه تنها دا چې جلۍ ودیږي بد ورکول کېږي په مړو پسې بې له حده په ډېر ګران بیه مصارف باندې هغه باندې ختمه خیرات کېږي نو خواهشاً موږ به د دغې رسنۍ له لارې یا هم د عامه پوهاوي له لارې موږ وشو کولی چې دغوی ته به عامه پوهاوی ورکړو بالکل چې هغوی په دغه باندې وپوهېږي او دغه رواجونه نه تنها کمې کړي مکمل ټولنه کې له منځه ویسي بالکل دا خو ډېر وبښه سیما دغه یو خبره زه وکړم که یو خبره ته وکړه چې بیا دې خبره دې هېره داسې که نه رښتیا د دې په وینا اوس ځینې کسان دي مثلا دوی که خدای خو دې مړي لري خو خیر دی دا مرګ حق ده چې کله په یو کور کې مړی کېږي نو دوی وروسته د هغې نه 40 شپې مثلا دوی په دې پسې خیراتونه ډېر زیات کوي مصرفونه که چیرې واقعا د ثواب دپاره یو څوک دا کار کوي داسې مثلا هغه د مړي ارواح ښاده سي نو تاسو د هغه دپاره کولی سئ مثلا قرآن کریم په دوی پسې تلاوت کوي د خیر دعا ورته وکوي نفل لمونځ ورته وکوي د دوی په وینا سره ضرور نه ده چې حتما تاسو ډېر لوی دیګي باندې کوي یو څوک ته ما ته هغه قصه رایاده سوه یو څوک له غریبۍ نه مړ سو خو په خیرات کې دیګونه غوښې او وریځې ورپسې پخې سوې او نورو خلکو ته ویشل سوې ښه به دا وایي چې هغه خوراکونه چې د ده په جنازه کې یا د ده په خیرات کې پخېدل هغه په څوندونې دې ته ورکړل سوی چې مړ سوی نه وای له لوږې نه نو لیدونکو تاسو هم په همدې تړاو که نظر نیوکه راسره لرئ مثلا خپل نظر له ضرور لرئ په دې موضوع هم راسره شریک کړئ په کمنټونو کې لنډه شاندامه لرو وروسته له دمې نه ستاسو په درانه خدمت درنو هیوادوالو بیا هم ښه راغلاست هیله ده چې خپرونه مو تر دغه دمه د پام وړ ګرځېدلې وي د خپرونې د موډ او فیشن برخه ده په دغه برخه کې درنه مېلمنه ځان سره لرو مروه سادات چې طراحه ده او د کالو یا شرکت هم لري خوش آمدی مروه جان صفا وردی خسته نباشید سلام علیکم تشکر سلامت زنده باشین یک سلام خاص به شما دو نفر علیک السلام و یک سلام خاص دیگه بر برندگان عزیز تلویزیون لمر خیر سلامت باشین مروه جان دوی هم تاسو سلام تعلیق وایي که تا ورته سلام واچوم نه مال یو سلام خاص ما لپاره مروه جان در مورد فعالیتایتان بگوین در مورد کارگاهتان که دارین
چی مدت میشه که در کارگاه کار میکنین؟ درست است، مدت 15 سال میشه کاربار ما را، که 15 سال است در این بخش کار میکنیم. دیزاینرم هستم، مالک کارخانه‌ام هستم. تقریبا خیلی وقت میشه. دیزاینر لباس گند افغانی فعلا که مروج است به افغانستان زیادتر شده. گند افغانی فروشات ما در افغانستان هم است، خارج از افغانستان در بیرون هم فروشات زیادتر داریم، آردر زیادتر میگیریم. بسیار خوب، انشالله که همیشه هم قسم کارتان خوب پیش بره. روزایی که ما لباس میاریم با سیما جان از است که خوش داره، اصلا در سر صد بالا نمیشه، اونجا استاد می باشه، میگه باش که لباس ما خوش کنم. سیما جان خپل شروع کرد کالونه یا کمیس انتخاب کرد یا استاد به پیوغه گیگی زه خو د کالو قد کې پټه یم ابي انا کالی خلا چې مال نه پېم ته کمیس کې دا کمیس دی زه مینس کې ولاړ یم. نو قدرمن لیدونکو اول خو واقعا زه دغه لمنې تایرانم وي، زه مخ کتابېږم. دا فکر کوم دې ته شراره وایي که نه؟ مروه جان میشه در رابطه با لباس سیما جانه یه دقیقه خورد لږ دې خود شه چې استاد ته معلوم شي کمیس که یو دقیقه لیک غوندې به یې دې خوا کمه اینی لباسه که لباس ما است لباس شراره دستدوزی می باشه که به موری کریستال دیزاین میشه. تقریبا قیمت از 35,000 قیمتش هست. دستکول هم داره، دستدوزی همه چیز با موری کریستال است. شالش هم است که اما قسم مثل دامنش گاج است. همه چیزش سیتکدگی است. 35,000 قیمت از این است. همه کار از این به دست دوخته میشه، کار دستدوزی است. کارهای دستدوزی خودتان میکن یا شاگردایتان انجام میدن؟ شاگردای کسایی که در کارگاه ما کار میکنه، شاگردای ما که میدوزه دستدوزیشه. تکیش هم تکی ابریشمی است، 5 ستاره اول. دیزاین جان این پیران کسی برتان فرمایش داده یا خودتان طراحی کردین؟ طراحی از این زیادتر فعلا عروس خانما که فرمایش میتن برامون، هم فرمایش هم میگیریم، هم دیزاینرش خودم هستم دیزاین کردیم. بازی لباس در کدام تایم میپوشن؟ لباس نکاح نیست، خینه هست، چی است لباس؟ میتونن که عروس خانما به لباس شب خینام استفاده زیادتر میکنن. بعد از گند افغانی هم میتونن استفاده کنن. بس جرامت داره، یعنی چون 35,000 قیمت شده بسیار به نظر من نظر به شرایط فعلی قیمتش بسیار زیاد است. جرامت هم داره، دقیقاً قیمتش از اینش بالاست، قیمت مناسبی هم پایین هم داره. باز یک رنگ است یا چند رنگ نه چندین رنگ داریم. از اینیا که چندین رنگ است، هم یک دانه سمپل را که ما آوردیم براتون چندین رنگ، چه سفیدش هم است. نظر به ذوق مشتری می باشه. نظر به ذوق مشتری. هذه لباسا چقدر تا فعلا فروختین؟ بسیار زیاد فروختن. دمی خود افغانستان فروختین یا روان کردین به خارج؟ بله خارج هم آردر میگیریم، افغانستان هم میفروشیم. زیادتر که در خارج میفروشیم، آسکت داماد هم میباشن روش. و مروه جان، یعنی این لباس ما دوست داریم، مثل ما شاید خاره دیگام باشه که لباس خوش کردن. ما غریب هستیم، بس ما چطور کنیم؟ نه بر شما ارزان میتونم خدا یعنی میگه 35,000 بسیار هزینه زیاد. نه پایان هم میایه، پایان هم است قیمتش. خب مروه جان در مورد هزینه لباس بگوین که افغانی کوتاست نه؟ ای افغانی کوتاست، سنبان چادر هم داره، امروی برجس هم پوشیده میشه، تکیش تکی برانس اندیست، جرمش هم جرمکاری شده. قیمت از اینیا میآید 10,000 افغانی. و اینا رو خودتان جور کردین؟ بله کلگی از اینیا به دست جور میشه. شاگردایی که هستن اون کارخانه کار میکنن، او رو به دست جور میکنن، دست بافیست. سمره وقت بدید تیری، یعنی تاسو دا کمیس میجوړوي؟ دقیقاً بله که یک تقریبا وقت از اینیا که گرفته میشن بعد 8 روز 9 روز وقتش گرفته میشه. سرشانه‌ای و کمربند است. برای از اونها زیاد یک دیزاینر مقبول جور. چادرش کدام رنگ است؟ برق گند افغانی بر قسم پوشیده میشه. هر قسم که استفاده کنن نظر به ذوق مشتری است استفاده کنن. سفید هم میتونن، سبز هم استفاده کنن، میتونن که نظر تکیش کدام تکه است و یخنش کدام یخن است؟ از کدام ولایت است؟ ولایت قندار است، دستوزی است، تکیش برانس هندی است. یعنی میشه که مشتری تکه خودشان بیار با شما کار کنین؟ مشکل نداریم. بله جور میکن، درست میکنیم، هیچ کدام مشکل نیست. خب و قیمتش؟ قیمتش 10,000 افغانی گفتیم. 10,000 قیمت نیست؟ خب پایان میاد قیمت. مروه جان باز کسایی که امو پولش نمی داشته باشن، قسمی که شما گفتین ارزان میکنن، باز کسایی که اصلا بسیار میخواین به پول اندک یک شب دو شب کرا بگیرن، هم امرایشان همکاری میکنین؟ بله همکاری میکنیم، به کرایه است. زیادتر لباسای ما به کراستن به کرا میتیم، مشکل نداریم، به کرایه است. این لباس خو استغفر الله دا خو دومره درون دی.
در مورد از این لباس بگین به ما که این لباس دوخت یخنش هلمند است، دو بافت هلمند است، زری است تکیش جرمکاری به خود زری دوخته میشه، حساب جرمدوزی است. دیگه قیمت از این 18,000 است، چادر داره، همراه یک جور لباس. فکر کنم این ساده کار شده نه، یک کم از دیگه کرده به خاطر که دامنش اینی سایش کلش خالیگه کسی باز تکیش قیمتی است. تکی از این زری داره از خاطر تکی زری است. مروه جان در مورد تکی از این میخوایم صحبت بکنم. فوزیه جانی دغه تکی چې وی یعنی ډیر پخوا وخت کې تقریبا 30 سال پیش ما البته یک پیران مادرم بود که ما بگویم نشانیش بسیار یعنی تکی سابق است. حال از این تکا در بازار زیاد است یا کم است؟ زیاد نه، مود قدیم فعلا باز مراج برآمده، زیادتر استفاده میشه، اصلا در بازار زیادتر پیدا میشه. کدام نام خاص دارن که تکی زری است؟ تکی بله، تکی زری که بگویید تکی زری بخمل. تکی بخمل، زری بخمل است. چقدر خوب است که ما دوباره فرهنگ سابقه را زنده بسازیم و لباسایی که در سابق مردم ما میپوشیدن. البته دقیق باقی من نمیتونم خود درنو هیوادوالو چې هغه فرهنگ موږ بیرته را ژوندی کو، هغه چې مثلا شل کاله 10 کاله 40 کاله مخکې زموږ خویندې هغه جامې اغوستې، اوس ډېر ښه ده چې موږ بیرته راشو سره هماغه کالي چې اکثرا خلکو نه اغوسته بیرته یې سره واغوندو. لکه دغه کمیس وګورئ څومره ښایسته کمیس دی، تکی څومره ښه دی. د شایستې په وینا چې دغه کالي شاید 10 کاله 40 کاله مخکې زموږ خویندو میندو استفاده ورنه کوله، لیکن اوس بیرته په نوي ډیزاین کې البته راغلی. عالم باز مردم زیاد گفتن که دیزاین مردم خوست است نه؟ خوست هلمند است. هلمند. در مورد آستیناشون بگوین اگر نستون اخکاره که فکر کنم تکی جگری که سو بخمل نیست. عنوان بخمل است. بخمل سبز که به دامن کار شده، بخمل سبز تاریک است و از عنوان بخمل که سبز هم تو حساب جگری تاریک است. درنگه کار شده، دستبندش هم دست بافی است، یخنش هم دست بافی است، موره بافی است. دیگه دست بافته میشه یعنی موره بافی. موره است کار موره. اینم زیادتر مشتریای ما به شوخی نمیگیرن. خب چقدر وقت مثلا چقدر وقت کار کردین که یک پیرانه جور کردین؟ مدت کم است، زیاد وقت نگرفته، 5 روز گرفته وقت. 5 روز. ده خو بیخی کم روزی دی. ډیر کم وخت کې کنه سیما جان دا زحمت ته خبرې وکړي سیما وای. وایم خبرې غواړي سیمه خبرې وکړي. ته یوازې ښکاره دا واقعا ډېر کم وخت د هغې نه بغیر مروه جانې ما سره دې شیان نشته ده. لکه مثال د شایسته جان خبرې د پخوا نه مونږ کره پاتې که نه موږ پښتانو کره دا شیان خو ډېر زیات دي. هغه زه تاسو ته راوړم اخسي ده او هغې ته بیخي مختلف ډیزاین ورکړې. مثال هغه دې خپله مثال داسې کالي سې بیخي مختلف وي، خپل له ځانه پکې طراحي وکړي، کولی سې؟ بچه‌م درست است، ما جور میکنیم کدام مشکل نداریم. سینه ډېر زیات دونه شوخي لږ ساده غوندي که نه. پیسې بیا غواړي مقصد سیما جان پیسې بیا غواړي. نو ولې مفت کار خو زه پرې نه کوم که نه. هیچ خوارش هستم باید جور کنم، هیچ کدام گپ نیست. اوه زدکتی تو خب بخیله یک کنه زدکتی لگ لباسی است که زریدوزی شده. آستینایش آستین پایینیش هم که در حساب کف آستین در قسمتش گرفته شده دستوزی است. این خب لباس نیست، در سر پتلون پوشیده میشه. نه در سر پتلون دامن زیادتر آردر ما از خارج که گرفته میتونیم از این یا میباشن. البته در کالین خارجی کالی دیده با افغانستان کدام نام خاص داره که اگر یک مشتری بیای بگو که مایت یخن تنها یخن میگن. بلوز بلوز جاکت در سر پتلون شلوار پوشیده میشه، سر دامن. واقعا ما اول زرده چه دسی او سولی دل این کل کار از این کونه دوز است، بسته چیزای از این است کونه است. کونه دوز دی واقعا ډیر خکل دی، خو خکل دی وایم خکل دی. نو قدرمن دي زوی ولان شاندامي ته مروه جان موږ سره به د نور کالی هم دي سیمنګ تاسو ته په ښکارا کو تاسو ته. لیدونکو بیا ستړي مه په خیر راغلی د خپرونې دې برخې ته. د خپرونې په تېره برخه کې هم مروه جانې د خپلو کالیو په باره کې درته معلومات درکړه او همداسې د ښکلي ډیزاینونه چې کوم دوی راوړي دي د دې په باره کې چې لږیانو ورنه پوښتنه وکړه، دوی هم په تفصیل سره درته جوابونه درکړه. د قیمتونو په باره کې همداسې داسې څنګه جوړ شوي دي، څونه وخت کې دا جوړ شوي دي. یو څه خو ظاهره خبره ده، موږ او تاسو ټول ورباندې پوهېږو چې هغه ګندې افغاني کالي یا داسې په چورمو سره جوړ کالي ډېر زیات وخت نیسي. یو کمیس ما جوړاوه که نه سي، ما تازه پرون بله ورځ کار خلاص نو بهار که 2 میاشتې ټول ورباندې لګیا و چې دغه چرمدوزي نه خلاصېده، چرمدوزي یې نه خلاصېده، هغه ایله که جوړ سو هغه تنه که ټول
تنه چې تنه دې جوړ کړه ټول کور دې ورسره اخته کړي ول مور مې پې لګیا خور مې کومو کسانو ته چې ختیځ ده دا خواران ټول ورباندې ستړي سو کمیس هم لا تر اوسه خدای سم جوړ ده کنه زه د مروه جان نه غواړم پوښتنه کنم مروه جان خودت برند لباس داری مشتری‌ها چطور هستن مردم میاین زیادتر میخرن کدام فصل زیادتر مشتری میاین پیشتون چی رقم است چون فصل لباس مشتری نداره هر وقت لباس ضرورت می داشته باشن لباس میگیرن لباس ها تابستان که می باشن نسبتا به گند افغانی بخمل و کاتن و کتان استفاده میشن جرمه می دوزن و یک دیزاینه که در تابستانی اما وقت ما مشتری می داشته باشیم از یعنی بر علاوه از لباسای افغانی شما لباسای ساده که میپوشن مردم عادی از اون جور میکنن فرمایش میگیریم فرمایش اجاب هم داریم هر نوع لباس ما تولید میکنیم تنها گند افغانی نیست سرپتنی است لباسای 50-20 لباسای محفلی است هر نوع لباس کدام زیاد مشتری داریم کدام زیاد فرمایش زیادتر که فرمایشات ما است به سرپتنی و گند افغانی و حجاب است حجاب هم زیادتر است از افغانی کم می باشه بخاطر ولی سلی ودونه لپاره کنه سی ډیر ټایم بعد ودونه کوي خلک نو دی لپاره د خو روز خلک چې ورته فرمایش نو کې فرشته جان هغه پولیدار دی ما په خیال هغه سور کمیس دا هغه شاته و پولیده او ښکاره کوم درته نو وو ښکاره والله ښه ده دا خو سپک ده یعنې نسبت دې ته چې ما سوچ کوم پولیدار چې کوڅونه ما لیدلي دي د هغو یو من نه خو وزن زیات دي چې کوم هغه ډېر درنې خو دا سپک ده دا باری از چی معلومات بده مروه جان که لایس هم اشکار شده و پولی بسیار مقبول است این کار دست است فیته است از فیته یخنش از فیته جور شده پولی است دکش هم بخمل است بخمل ابریشمی است همین جرم دوزیش به خود دامنش دوخته میشه دوخته شده که پولی هم بالاش گرفته شده تنبان چادر هم می داشته باشد داره چی رنگ است تنبان چادرش؟ هر بخواست مشتری است هر قسم که مشتری بخواه افرنگ شام داریم که تنبان چادر افرنگ خودت خود این تجربه زیادی داری به نظرت امروی سرخ باز کدام رنگ زیاد خوب میخوان اگر کسی میخواد بگیره امروی سرخ که است رنگه که پسته‌ای مقبول میگه پسته‌ای زیادتر مقبول است زه د مروه پسته‌ای سفید خوب رنگای جان ای پیران‌ها را قضیات جور میکنی خودت هم میپوشی زیادتر دقیقاً تولید خودم من خودم استفاده نکنم باز مشتریان چطور استفاده میکنه بله استفاده میکنه خودم هم میپوشیم محفلی نو کې کنه هغه کسان چې ډیر ګند افغاني جوړوي هغوی معمولا ډیر زیات اغوندي هم ګند افغاني زما ډیر زیات خوښیږي ګند افغاني کارونه بیا بخصوص چورما ور باندې جوړ سوي از پیران پولیدار پولی خب که زیاد اشکار کنی پیران بسیار زیاد زیاد وزنش بالا میاد گرنگیش و او هم با شما فراموش میگیرین پیران که مکمل پولی کار شو جور بکنین دقیقاً بله فرمایش داشتیم پولی که دوه رقم دی کنه پولی که دوه رقم دی او دی لیدونکو تاسو کوم کسان چې اوس دم غړي زموږ خپرونه ګوري او دوی دغه کوي یو پولیدار کمیس غوړي جوړ کی یو رقم پولیدار کمیسونه دی هغه پولی دی هغه ډیر زر رنگ توري او هغه تکم خرابوي خو هغه یو رقم ته دی هغه ډیر زیات اصل دی وایي عنوان خرابېږي هغه خیر ډېر پخواني دي هغه کسان مثلا تاسو میندې که چیرې هغه کمیسونه ولري تاسو پوهېږي هغوی مور باندې پوهېږي خو کوم کسان چې اوس دم ګړي بازار نه اخلي دې مسلې ته ډېر زیات پام کوئ نو دا ډېر مهم دي په یو خبره خو زه اوس دستي زه پوه شوم چې دا په ودونو کې د افغاني کالو اغوستلو وخت سي که نه هغې نه بعد څو دقیقې بعد دا ولې نو ټول ګنګ سي ورسې افغاني کالي دومره دران دي ټول فشارونه ټیټ سي ګنګ سو ګول روان ټول په محفل کې خب از این لباس ها خب به ما گفتین که یعنی کلشان به دل خود فرمایش میدن از این بگو که یعنی خودت که یعنی فکر کن عروسی نزدیک از خودی های نزدیک بازمی دختر خاله ماما و اینا از لباس استان میبره پول ازش میگیری یا نه دقیقاً در تجارت برادر اخبار نمیشناسه در سترگم دستی که به دقیق در تجارت در کاروبار اخبار برادر نمیشناسه از هر کسی باشه به کرایش کرای مناسب پرشان میتیم از این پول را میگیریم خاصو دقیقه بعد دا خبر ما ته سم سې زده که کله نقاشي کوم باور که چانه پیسې نه اخلم خیر چې خپل دي کنه نو دا باید زده کوم تا نقاشي خو داسې ښه ته واده کوې ته بیا د دې نه خدای ساته دا وایي چې زه خو نقاشي کوم خو چانه پیسې نه اخلم نقاشي درک نه لري یو میاشت مخکې درته واده درکوي ما بیا چې په دروغو جوړ کړی معده تیار د زه یې راوړم فقط دا کارونه خو مروه جانم که مثال کاروبار کوي کنه مروه جانم خودت بگو وقتی که یک چیزی مفت جور میکنی زود برش کار میکنی یا دیر بعد
کار مفت اصلا به بخش تجارت ندارم. خب مثال دادم نه اگر نه از دوستا بوده مفتم بوده جور کردیم زود جور کردیم برشان تسلیم کردیم. وای زود جور کردیم خود کارت ما ما نکردیم جورا. مروه د دې په باره کې موږ ته وایي کنه تاسو هم برند لرئ یا مانالته مصروف هم ډیر زیات د ورځې په چریان کې بیا د کور کارونو ته رسیدگی کوي څوک ستا بل څوک درته کوي څنګه چله؟ والا میگه راستی را بگویم من در خانه اصلا هیچ کار نمیکنم چون دست بیرون هم دارم در دست بیرون هستم هیچ من کار بار خانه را هیچ اصلا یگام که چیزی را که من در خانه می باشم از رخصتی که می داشته باشم چون مصروف کار بار هستیم بغیر برندی که من دارم در جای دیگه هم وظیفه شخصی دارم وظیفه هستم نمیتونم وقتی که بیکارم می باشم در خانه پشت یک چیزی که میرم میگم میمان آمده از جای بیرون چیزی را پیدا نمیتونه زیاد زیر فشار میرم. رښتیا وای ښه کاش کې ماتم داسې وای ښه فرشته خوري ما سره چې کېږي زه باندې کار کوم نقاشي کوم کور ته سره راړم کار ماته تقسیم ده خو بیا زه طریقې پوه څنګه کار ځان پټ کوم زه مولا نن سر ډیر درد بیا مور زه خطه کین ما کار بیا ما مور کی خدا خدا دې ته خوب ناگفته نمانه دو تا همشیرگکای ما خانم برادر جانم هست زیاد مهربان هستن همشیری خانم بسیار زیاد مهربان است در دست کار همراهم بسیار زیاد کمک میکنه. دا خو ښه ده اوس یو څوک سته که نه ورسره خویندې دي ورېندارې د کار ورته کوي. مونږ خو د سیما په وینا د بعضې خلکو خبره که ماخوستان هم کور ته لاړ شو که نه مثلا هغه کار چې درته رسېدلی د هغه هلته ایښی درته منظم ټول کړي دا کار څوک ګوتې هم نه بخي اصلا دا کار مې کېدای او دا استثنا نشته کله کله چې ناروغي ورته وایي که نه چې مثلا خو خیر د مراعاتو کوي یا د دغه ناروغي وینا بیا بوخته کېږي والله نه وایم که ښه د ناروغي کلمه ده که نه چی شیم کول بیا در بدرول و مروه جان اگه خودت یک پیام کوتاه داری به ما بگوین. تشکر سلامت زنده باشین از دعوتتان بسیار زیاد خوش شدم امی بود پیام که بسیار زیاد خوش هستم که در سر پای خود یک دختر خانمی هستم که سر پای خود استاد هستم و دیگر دختر خانمایی را میگم پیام است که باید کوشش کنن از اندک چیزی و مقام بالاتر میرن. او بالکل ډیر مننه کوم مروه جان د تاسو نه چې راغلئ خپرونې ته لیدونکو ستاسو هم ډیر مننه کوم چې خپرونه ګورئ. خپرونې په دې برخه کې هم لنډ شاندامه لرو وروستو د دمې نه بیا هم ستاسو درانه خدمت ته راګرځو مه هېروئ خپرونه. بیا هم په خیر راغلی قدرمنو لیدونکو دې برخې ته ډېره مننه چې یاستئ له موږ سره. نو واقعا دلته جالب ګیمونه موږ ته راکړ چې موږ خپله خبر نه اوسو چې شی وکړو څنګه کېږي ګیم. نو دې لپاره زه تاسو ته یې نه وایم چې شی کېږي تاسو ته به یې مستقیم ښکاره کړو څنګه چې شایسته جانې په مخ کې یو انار ایښی فرشته څه ښایسته ورته ناسته ده مړې ته دا زه به ووایم خیر دی دا خو هغې ته انار ورکړی دا جایزه ده د دې لپاره موږ دومره زحمت وباسو برنامه ثبت کوو وای دا مثلا هغه انار ډېر زیات خوښېږي ته دا وخوره موږ ته جایزې راکړي نه پوهېږم دوی کې ولې دا رشمې په لاس کې موږ وایي ځان نه اعدام کړي جایزه نه ده هغه هم د تاسو گیم ده څه چل بازوئ ښه هغه هم تاسو ته گیم درکړی ته دا سپین کوئ سیوې په یو لاس دا گیم رښتیا هم داسې ده لیدونکو چې دا به زه به طریقه تاسو یم چې گیم څنګه ده دې ته انار ورکړی دی دا به انار دانې تویوي په قاب کې داسې چې یو دانه هم باید په ځمکه باندې غونډل وکړي ورنه او دا مڼه ده په یو لاس سره به سپینوي خو دا چاړی چې راوړي دا دومره پزه ده چې دا بیخي په دواړو لاسو باندې څوک نسي سپینوي او دغه راشمې چې دوی ته ورکړي دي دا دوی باید لاسونه وتړي بیا وروسته د هغې نه هغه خلاص کړي هغه هم بغیر د دې نه چې هغه غوټه خلاص یې کړي هغه خیر تاسو سترغو نه ګورئ اوس په الفاظو سره یې زه نسم کولی درته وایم تاسو شروع کوئ په ګیم ځکه دا سخت نه ده اله تر اخري د دې برخې اول ښه تاسو اول خپل ګیم وکړئ زه وګورم چې تاسو نه ټول یو ځای شروع کوو تاسو دا دوه ټیمه دي یا به تاسو دواړه بریالي کېږئ یا به موږ دواړه بریالي 15 دقیقې وخت لرو ټول ښه اول زه ساعت قید کوئ تاسو زه د کنټرول روم نه هیله کوم ساعت دوی قید زه به د ساعت قید ده یعنی شروع ده زر فرشتې دا داسې اسانه ګیم یې ما ته راکړی هغه به یې ما ته راکړی و داسې نه چې سیما دوی وګټي او ما ورته یې وبایلو چې ورته وایي اعتماد به نفس ورته وایي که چې قوي ساته ښه لږ حوصله وکړئ چې شی کېږي ګیم د اسانو سخت بس یو دانه تر 15 پورې زمونږ د خپرونې پروډیوسر ویلي چې 2-3 دانې 4 دانې تر 6 دانو پورې که وغورځېده په کرا هېڅ مشکل نشته ته خدای دا خپل ځان ته به لاره صافوو نه ګوره فرشته څومره تکړه ده تم زر کوه موږ تر اوسه دا غوټه سوی ده چې شی کې وخورې
نه کېږي دا چې جوړ کړو دغسې ده صحیح ده داسې په څه باندې اخته یاستئ تر کوم سره مخته لاړئ ته ودرېږه چې موږ هغه کار موږ ځان نه اعداموو موږ ته سخته گیم را کړی ده موږ ځانونه اعدام کړي دا څنګه خلاص کړو دا مکمل خلاص شوی زه ده فکر کوم چې ما وګټله دا د ما ماڼه له پوسټ نه ما ګټلې څنګه به پرېږدم دا ټوله نه پاتې ګټلې مې ما ګټلې موږ د ټولو نه سخت گیم دی ګوره موږ نه ګوره موږ په دې نه پوهېږو باور وکړه زه نه اول پوهېږم آخر نه لري مقصد چې هر څوک یې سم وکړي اوس تاسو ولې داسې ځانونه تاسو پازا کوئ ځانونه غرغره کړي رښتیا خلک ښایسته لږ نقل راکړه تاسو لاسو کې اچولې نقل راکړه خیر د خورې ما وبایلله ومې ګټله دا مې ټوټې ټوټې کړه یو وخت له یې خورئ نه شه جانې موږ لاسونه وټې مه خوره زه خولې ته خو رسېږي نو نه د دې طریقه فرشته ته تاسو ته درځي د دې طریقه ما ته نه ده زه دغه به وکړو یو وکړه که نه لګیا خلاص شو وایم تا ته ویل ټول ټوټه ټوټه کړه دا دانه باید په قب کې ونیسئ ټول نه نه کېږي واخورې دا چې وایې ته کوشش وکړه وایي ګټي سم صحیح قابد راوړی و دې کې خو نه دا داسې کتولې که دا داسې قابې راوړی دی دا زه اوس خو داسې ګیم دې خرابوي نه نو ته قرآن ته په کور کې هم داسې انار ټوټه کوې غوچه کاس څنګه دې خواښې په کور کې پرېښې خلا پرېښې کوس طریقې ځای اوسه ته خبره نه دا پرېږه که نه څلور ټوټې که جلا جلا یې کولی واخورې ته ونیسه نه خورې نو خو غوښه ده ګوره زموږ نه ونیسه دا بله ونیسه موږ د نیاګانو سال علاوه موږ نه کېږي په خدای دا ډېر سخته ده زه خو سپینو پوهېږم یو دقیقه بیا بیا خورو ټول غږیږي بیخي ماته ځان مجرم ښکاري په دې کې دا مجرمان موږ یو دا به موږ اوس خرابونه ځکه بیا وروسته بیا خورو که نه او الخیره ما ګټلې ځه سر نه مې تېر کړي موږ ته دومره سخت گیم راکړی دوستانو موږ لاسونه بند پاتې دا کېږي څه نه پوهېږم ډېر اسانه ده خو چې تاسو یې وشئ کولی ته که لږ سم تاسو زه غواړم تاسو دا ومنئ چې وی موږ بایللې زه تاسو ته خوشي کوم نه ښایسته ته خپل کار کوه ته خپل کار کوه انار دې پاتې دي داخله ما ګټلې ده نه ده ګټلې دا څه شی ده وخت کم پاتې ده 2 دقیقې وخت زه فکر کوم چې موږ وبایلله ځکه موږ ته سخت گیم راکړی تاسو دغه دی موږ وګټله دا خوشي کړی مو وتړه بیرته وتړه نه کېږي راکوي تړم په لاس نه وتړه بیا اماسې بیرته وتړئ تاسو دا ومنئ چې تاسو بایللې زه تاسو ته خوشي کوم اوهو دې ته ګوره خو نشي کولی خو دا صحیح موږ بایللې زه صحیح ده موږ نه ولې زما ته نه منم دا ده ښځه موږ ما ته ومنله څرخه فوزیه خو منلې ده تی ومنه چې زه راشم تاسو ته اخلاص کوم او نه زه کوشش اوس کومه ده نه کېږي وخت زه په دې ډاډه یم چې موږ خپرونه 9 بجې خلاصېږي خو تر 10 بجو پورې چې کوشش وکړئ نشي کولی تاسو وګورئ دې چې وکړو دې باندې دا داسې دا صحیح ده دې ته چې وایي دې ته چې وایي تار دا داسې دا وګورئ خلاص وسو ته جدا ونیسه لاس دا څه رقم خلاصېږي دا اوس ډېر سخته ده زه نه کولی داسې وکړئ زه به راشم همالته څنګ کې به م کښېنم زه تاسو ته جوړوم خو منئ به چې تاسو بایللې نه خیر که ومني که ونه مني نوره یې بایللې ده بایللې بایللې ده نه خلاصم زه به راشم صحیح ده صحیح ده یا راسه شاید داسې تاوسه ښکته داسې راځم راځه داسې به راشم راځه لاسونه م لږ وړاندې کړئ هغه وباسه لاس دی څومره اسانه په خدای آفرین ولا ما ته باید چې ورته وایي جایزه راکړئ یو دقیقه دا څومره اسانه هغه انار چې میده کړي هغه انار به وخوري خپله خیر دی اوس دا جایزه لري دا دونه سخت و دا ضرور جایزه لري په دې چې مثلا دې خوارکۍ انار دومره ټوټې کړه ماڼه مې سپینه کړه او دوی هم هغه خپل هغه خو دوی خو ونه څه کړی خیر دی بله اوس زه نه پوهېږم چې دې جایزه څه شی ده سیما جایزه یې همدا ده چې هر سړی باید هغه بل ګیم هم لرو بل ګیم د جایزه او بله برخه کې یو بل ګیم هم دغه به هم ترسره کوو د خیره سره نو بیا زه هم داسې نن دا پروډیوسر دومره ډېر ګیمونه راوړي دا اتمان کوم جایزه لري خدای دې وکړي چې جایزه یې راکړي داسې نه چې هغه تیر ځلې ما ته تش کاغذ راکړی دی که پیسې دي 15,000 دي هغه کې 10 روپۍ وي پروډیوسر وایي چې جایزې ته هېڅ جایزه نشته ده شایستې ته نشته جایزې ته جایزه نشته تاسو همدا بایللې وه چې ما ومنله که نه چې موږ بایللې یعنې که
که هغه گیم تا کوله دا گیم نو تا به ګټلې هغه گیم که ما کړ ما به ګټلې وه زه سعیده بل ځل یې چینجوو یو بل ګیم هم لرو هغه کې بیا معلومیږي هغه څوک ګټونکی دی ځکه دا خو خیر یو اړخ یو برخه وه د لوبې لیدونکو د لنډه شاندامه لرو وروسته د دې نه بیا هم تاسو په درانه خدمت کې یو زموږ د ګیمونو همداسې زموږ ته خوږو مېلمنو خبرې اترې راسره واورئ درنو هیوادوالو بیا هم ښه راغلاست هیله ده چې خپرونه مو تر دغه دمه د پام وړ ګرځېدلې څنګه چې تاسو ول د خپرونه په تېره برخه کې موږ یو ګیم درلوده نو معلوم شو چې چا وبایلله چا ویې وړه لیکن ښایستې داسې وانمودو کې مخکې چې البته موږ بایللې ده در حاله کې چې خپله یې بایللې ده انار دی ښایستې باید دا ټول انار پاک کړي وو دانه دانه یې په قاب کې غورځولي وو چې متاسفانه دی لکه پسه چې حلال کړي دغسې ټوټه ټوټه یې نورې سپین نه کړه هغه د موږ چې ورته موږ ته اخلاص موږ ورته جزا ورکړه په دې خاطر باندې جزایي شي او بل ګیم ورته راوړه ته ورکړه ورته ښایسته دا زه نه پوهېږم چې دا یې ما ته جزا راکړې که ما یې ته جایزه راکړې ده دا جایزه نشته ده خو تا ته جایزه نشته ده رښتیا به هغه دی خپل ګیم ډېر له سره تېر کړ دې په دې باندې ور حمله کړه چې اوس د دوی ګیم سرته ورسوي نو دا د مغه ګیم دپاره د رشمن نور موږ هېڅ په قرار نه پرېږدي نه فرشته خو څنګه ځان شیره ونیو ما کار خلاص کړه تاسو هم ګیم خلاص کړ دی تاسو چې ګیم راوړی او باید سمه کاسه ورسره راوړه دې کې رښتیا هم نه کېږي د اوس دغه جزا منم چې ما وبایلله دغه جزا دا ده چې دې ته موږ یو داسې غوټه ورکوو لیدونکو که نه مثلا دا خو غوټه سوه دې ته که نه خیر دی همدومره مې زه پرېږدم چې کله که نسي اوس به یو خوا د دې په لږ د مړوند را نږدې کړه په یو لاس پورې وتړو مخکې دې موږ ته ویلې چې تاسو وبایلله تاکید ډېر په دې و چې د دې لاسونه باید کلک ور وتړو لکه د اسیر غوندې خواره کوي مخکې د نورو غوټې خلاصولې مخکې د نورو غوټې دې ورسره چې نیکي مو کې نه ده پې معلومه دا خو هم ډېر بد شی دي سره خوښه چې دا خبره یو تاسو مې وازمایلې په هېڅ حالت کې باید تاسو سره مرسته سړی ونه کړي دا لږه نور هم شخه کوه خورئ دا به خپل انار اول ټوټه کړي وو هغه به دې میده کړي وي موږ ګیم به دې پرېښی وو چې نن اوس دغه منځنۍ کې چې کومه غوټه ده دا به خلاصوي بغیر له دې نه چې دلته خو تیاره غوټه ده دا غوټه به خلاصه کړم چې دا نه دغه بغیر د دې نه چې کومه غوټه خلاصه کړي هغه به خلاصه وي هغه ښه شخه کا ورته نه باز ده نه خلاصېږي څه زما په نظر چې څه احساس لري ښایستې تا هم ډېر زړه کوفتي و په دې نه ښایستې احساس لرم چې د څه ورته وي رسۍ د فعلا ټول فکر مې احساس مې مړ شوی ټول توجه ځکه چې یوازې چې ما تشویق کړي چې ما نه کولی شي ته زه پوهېږم ګیم هم بریالی که او خپل انار مې هم څنګه چې راته ویلي ټوټه یې ټوټه کړه مې ده فرشته ته ښایسته نو کولی زه شي فکر نه کوم چې زه دا ګیم باندې بریالی شم نه کولی شي هغه دی ماشاءالله نه نه مې ده کړی څه ماشاءالله چټي چټي ماشاءالله چټي چټي دا ورخطا ده دغې ته انارو ته ورخطا ده چې څوک نور دی هغه ده ماشاءالله بله غوټه دا تاکید ډېر په دې و چې وایي دا کلک وتړه دا غوټه یعنې محکمه بسته کړه اوس هم د دې ګیم دا هغه نه ده هغه چالش یې بله هر څه یې چې منته هغه رمز یې دا نه ده چې هغه کلک وتړي خو دا یو چال لري دغې خوا نه یې راوباسي بېرته د مړوند نه دی هغه خلاصېږي چې په دې کارونو کې د څنګه ته په دې کارونو داسې ماهر په ځان باندې سړی داسې شکمن غوندې کې دا څنګه چل ده دا ټول مهارت ده او دومره یې راته کلک تړلی چې واقعا تاسو به یې وګورئ چې ما لاس تغمه شوی ده او دوی همدا ویلي چې باید ورته کلک وتړي چې دا یې خلاصه نه کړي نو بیا هم د یوې ګوتې ځای پکې شته ده که زه بیا هم ډاډه نه یاستئ نو کولی شي چې له سره یې راته وتړئ دا بله غوټې خلاصه کړه بله غوټې خلاصه کړه بله غوټه هم اصل دا خلاصه هغه خو کړه په لاس نه دا غوټه نه ده دا غوټه صحیح نه ده ته خپله ماهره یې که نه غوټه کلکه غوټه ده ته خپله ډېره ماهره اوس دا ګیم هم دلته نه خلاصېږي دغه د انار دانې دلته د به یو دانه شمارئ یو دانه وشمارم زر وخت هلته قید ده په تړلو همدې کې وشمارم که یې بېلې کړم نه همدې کې تو یې که زما په نظر 1 2 3 4 دګې 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 دا دوه دانې خو حسابوي 23 24 نه زه ویې دې وړه ښایستې ویې دې وړه نه وخت شته 22 بل راواخله بل زر 23 دا ناکریزې دې څنګه ښه ایښي دي بخیلي دې راغله لکه چې ما نه چېرته ومه
درې 4 5 6 7 ټول انار په حساب یې 1 40 2 40 3 40 4 40 فرشته 5 40 ټول انار به حساب 40 8 40 نه خدای ته وګوره چې کله پلا پراتو یا 8 40 را 40 حساب ای دانا حساب وا 8 40 9 40 50 1 50 2 50 3 50 4 50 لانه د زړه 50 50 او 50 7 50 9 50 شپږ بس نه دا دوام ورکړه دوام تر ټولو زه پوهېږم ټول به ما باندې حساب یا اصلا دا غواړي چې دا ما ته مخکې ویلې لاسونه دې مینځه انار وایي راته پاکه ټول دا باید خلاص کړي دغه نه برنامې ته بیا دونه وخت کله لرو رسېګانو د اول خلاص کړه دا رسېګانو خو راته خلاصه کړي بیخي د مغو سره باید وکړي مغای وایي چالش چېرته ومه جزا بیخي ډېره چېرته وم شپېته کې 1 شپېته 2 شپېته 3 4 5 6 7 8 9 10 اویا 1 2 3 4 5 6 7 9 10 اتیا لکه زندانیان یو اتیا 2 اتیا 3 اتیا 4 اتیا 5 اتیا 6 اتیا 7 اتیا خوشاله ورته ناست دغه رسېګانې خو د راخلاصې کلاسونه همدې ته زه په تمه یم چې فرشته خپل خبرې خلاصې کړي او د ما دا د لاسو د وندنې بعد دې نه عوام سړه ده انار حتما پیدا کېږي په ټولو کورونو کې نو هیله ده هم یې وخورئ هم کله کله ګیم پې کوئ سات به م تېر یو انار یو خرابي لري که نه لاسونه ډېر نه دي ګیم کې دغسې ښایستې غوندې سات پې تېروئ د ښایسته د فوزیه خور خبره چې لاسونه ډېر تورې دې لپاره نه نیمو څوک نیم بیا زیاتره دا کار چاته سپارې خلک مور ته چې دی راته موږ هم دې خاطر ښایستې ته ورکړه ځکه د دې لاسونه دغه ودونه نه معلومېده پکې نور همکاران ته هم بر نه کړه ځکه نکریزې کې دنه نه معلومېږي او د انار ډېر زیات لاسونه خرابوي په خوب کې چې دستکش یې واغوندئ حتما د انار ټوټه کول په وخت کې چې لاسونه ما د نکروز فوزیه ته ډېر زور ورکړی بل ځلي که راتلونکي خپرونې ته زه به نکروز د ځان سره راوړم او فوزیه ته به نکروز نه دا دلیل چې د دې څنګه داسې لاس پښې هم سرې کړي دا چې مسله چې ده واده و چې ما خو تېرو برخو کې هم همدا پوښتنه ما نه به ډېره فوزیه کوله خو ما بار یادونه کړې اوس هم یادوم چې زموږ پښتانه او زموږ وطنداران واقعا میلمه پاله دي چې کله د لغمان یې که نه تاسو د لغمان یم بله میماني ته تللی وم لغمان ته اول ته کله چې زه راتلمه په خو کې هم راته نکروزه کېښودې او لاسو کې هم راته نکروزه کېښود دا یو لاس مې چې پرېښی او دا مې فوزیه ته پرېښی چې که دواړه مې سره کړي وای د دې به څه حال و دا مې لا یو لاس سور کړی بل دفعه حتما راوړه چې لاړې راوړه همکاران ته هم راوړه دوی به هم کړي بیا موږ به هم کړي تاسو به ځان سره بوزم همالته ډېرې تکړه نجونې دي همالته به تاسو ته کېدي دلته خو زه دا استعداد د ګیم استعداد لرم چې خلاصې کړم خو بیا لاش مې کېده خو یې وه پلاستیک کې لاسونه ومنډل یو پنجه پکې کش کړي سپر بیا ډېر ښه نقش وباسي ډېره مننه کوم ښایسته جانې تاسو دواړو نه هم ډېره زیاته مننه کوم او انشاءالله چې تاسو هم لیدونکو دغه څو شېبې چې زموږ خپرونه وکړه تاسو به پام په بلی سوی هغه څو شېبې مې هم رنګینې تېرې سوي در بیا بلې خپرونې چې ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږو د خپلو درنو همکارانو سره تاسو ټول په لوی بخښونکي خدای سپارم چیرې هم چې خوشحاله سوکاله واوسئ الله هم د زندګۍ په هرو چارو کې بریالي ساته